د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی زبیر ابن عوام رضی الله عنه. دا چې کله مسلمان شو نو د ده یو تره و او هغه تره ډېر زیات سخت ظالم سړی و. د تره به ده ته ډېر زیات تکلیفونه وررسول او ډېرې خطرناکې سزاګانې به یې ورکولې. داسې به یې میخونه راواغېستل، غټ میخونه، او په دیوال کې به یې هغه میخونه ټک وهل او دی به یې ورته د لاسو د خپو نه وتړو او دا خبره یې ورته کوله چې دا کوم دین دې قبول کړی دی نو ګورې دا دین پرېږده، که نه هسې نه دی د یوې کلمې د وجې نه ته سر وخوري. نو بهرحال هغه خپلې کلمې پرېښودلو ته تیار نه و. چې کله دې تره ته بیا پته ولګېده چې دا سړی خو یاره ده خو داسې یو دین راټینګ کړی دی چې هغه دی پرېښودلی هم اوس نه شي، د داسې پیغمبر خبره یې منودلې ده چې دی اوس د هغه خبره ټوکرا وهلی هم نه شي. نو دې تره بیا داسې کار وکړو چې د خپلو نوکرانو ته وي هلکه لاړ شئ وایي ګندګۍ راغونډې کوي، غلازتونه په ډېرانونو باندې وګرځئ او ګندګۍ راغونډې کوي، هغه راوړئ او ده ته یې مونږ په دې سپېږمو کې او په خوله کې لوګی کوو. نو هغه ګندګي یې راوړه او هغې ته یې اور بل کړو، هغه بیا په هغه کې هغه سپېږمو ته یې ورې لوګیا کړله او ډېر انتهایي خطرناکې سزاګانې ورله ورکړلې. په هر حال دی د خپلې خبرې نه واپس کېدو نه. نو الله جل شانو دغه خبره کوي چې تاسو د هغه خلکو حالات را یاد کوئ، کومو خلکو چې د دې دین اسلام دپاره ډېرې سختې قربانۍ ورکړې دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل صحابي عثمان رضی الله عنه ښه مشهور صحابي دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دریم خلیفه دی. د هغه متعلق په حدیث کې راځي چې د ده چې کم تره نو هغه هم ډېر زیات ظالم و. کله چې عثمان رضی الله عنه مسلمان شو او دین حق یې قبول کړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره، نو دې تره ورته ډېرې خطرناکې سزاګانې ورکړلې، تر دې پورې چې ټول خاندان والا باندې دا حکم ولګاو چې تاسو د دې سړي نه بایکاټ وکئ، د ده سره به ګپ شپ، د ده سره به خپل تعلقات، د ده سره رشتې به نه پالئ او دی د دې کور نه وباسئ او دله به خوراک څښاک هم نه ورکوئ. نو ډېرې زیاتې سخت او ډېر زیات تکلیفونه به یې وررسول. نو دا دغه خلکو قرباني وه چې ما او تا نن مسلمانان یو، ما او تا په ځان باندې دا ټاپه لګولې چې مسلمانان یو، نور د هغه خلکو په شان د قربانۍ ګورې مونږ نه دي ورکړي. ښه همدغه رنګې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل صحابي خباب رضی الله عنه، دا صحابي چې کوم و نو دا د امیه ابن خلف غلام و، دا یو غټ ظالم سړی و، غټ ظالم سردار و د مکې. دا د دغه سړي غلام و. نو دا صحابي چې کله مسلمان شو نو دغه سړي به ورسره داسې کار کوو د امیه چې دی به په سکروټو باندې سملاو، د پاسه ګرمې سکروټې په هغې باندې به یې سملاو او د پاسه به ورته په دې سینه باندې ودرېدو او دا خبرې ورته کوله چې هلکه دا کوم دین دې قبول کړی دی دا پرېږده، بس هېڅ هم درته نه یم، مخکې هم زمونږ ورور وي او اوس هم زمونږ ورور وي. خو بهرحال هغه به خپله خبره نه پرېښودله. یو ورځ یې ورله دغسې خطرناکه سزا ورکړله. نو چې کله بیا هغه آقا یې ته لاړو، هغه مشر یې ته لاړو، نو دا صحابي دا خباب رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله راغی. نبی علیه الصلاة والسلام په حرم شریف کې و، بیت الله شریف په سایه کې ځان ته څادر ایښودلی او ملا سو. نو چې دغه صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خپل هغه فریاد وکړو چې زما د آقا چې کوم دی ډېر سخت ظالم سړی دی، ده خو ما له ډېرې زیاتې خطرناکې سزاګانې راکړي او ما ته قسم تکلیفونه را رسوي او دا دی چې بس ډېر زیات داسې حد ته یې ورسولی یم چې څه انتهای نشته دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولې تسلي ورکړله، وایي خبابه تا ته پته نشته دی چې په دین کې مخکې داسې خلک تیر شوي دي، په مؤمنانو کې په دین اسلام کې نه بلکې مخکې زمانه کې په نورو دینونو کې داسې مؤمنان خلک تیر شوي دي چې په هغو باندې ډېر خطرناک مصیبتونه او مشقتونه راغلي دي، هغو له خلکو ډېرې خطرناکې سزاګانې ورکړي دي. دا خو لا ته چې تا آقا ته په سکروټو باندې سملی، مخکې وایي داسې خلک تیر شوي دي چې د هغو په سرونو باندې به خپلو مشرانو ارې کېښودې، په منځ به یې دوه کړه، وایي چې دا کومه کلمه دې ویل نو دا پرېږده. هغه خلکو د الله جل شانو کلمه پرې نه ښودله، هغه خلکو د الله جل شانو دین پرې نه ښودلو، هغه خلک په منځ باندې دوه کړلی شو. خو بهرحال هغو د دین نه وانه غوښتل، نو تا ته به لږ تکلیف در رسي، خو لکه د هغه خلکو تکلیفونه ډېر زیات دي. نو دا خبرې اترې ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړې. نو هغه صحابي بیا لږ داسې مطمئن شو او دا و چې د هغه خلکو ایمانونه داسې نه وو چې معمولي مشقت او تکلیف راغی بس ته خبره پرېږده، لکه د دین محنت پرېږده، د دین کار پرېږده. لکه تاسو ته ما ډېر شی پیرې ویلي دي چې مونږ د دین اسلام لږ شانته محنت کوو، معمولي چېرته لږ کار کوو، صحیح شوله که نه، یا په دعوت و تبلیغ کې لږ ځان استعمالو، څه باندې پوهېږي، یا چېرته په مدرسو کې څه نه څه خدمت کوو د دین اسلام، یا چېرته په بل ځای کې کوو. نو بس چې معمولي غونته تکلیف راشي چې هلکه جوړ ورته نه یم نه یې کوم، ځکه چې دا خلک خو کنځل ویل کوي او خلک سپکې سپورې وایي او خلک راپسې کاڼي ولي او خلک یو څه کوي، خلک راپسې خبرې کوي، څه باندې پوهېږي. نو د دغه وجو نه که سړی د دغه معمولي وجو نه که یو سړی د دین اسلام محنت پرېږدي، مطلب دا دی چې یاره د دین اسلام ته محتاج نه دی، د بیا د دین اسلام خپل محتاج ګڼلی دی چې یاره دا دین اسلام زما محتاج دی،
خو دین اسلام د چا محتاج خو نه دی. نو بهرحال دغه خبرې د ذهنونو نه ایستل پکار دي چې یاره که د دین په لاره کې مشقت نه و نو بس کوو بس نه څه کار به کوو، او که مشقت راغی نو بیا ورته جوړ نه یو، نو دا انتهایي نقصاني خبره ده. دغه صحابه کرام وګوره څونه تکلیفونه دو برداشت کړي دي، څونه سختې پرې تېرې شوي دي، خو د دین اسلام نه وروسته شوي نه دي. نو الله جل شانو دغه خبره کوي چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ستاسو دا ګمان دی چې جنت ته به داخل شئ، او حال خدا دی چې تاسو ته د مخکینو خلکو حالات نه دي را رسېدلي، د هغو واقعات تاسو ته چا نه دي بیان کړي چې په هغو باندې څونه سختې تېرې شوي دي، څونه تکلیفونه هغه خلکو برداشت کړي دي. د دې مطلب دا نه دی چې تاسو به جنت ته نه داخلېږئ، جنت ته به داخلېږئ، په قصه باندې پوهېږئ، خو په دین اسلام باندې په مضبوطیا سره ودرېږئ، دین اسلام په مضبوطیا سره راټینګ کړئ، نو بیا به تاسو جنت ته داخلېږئ. د هغه خلکو حالات او د هغه خلکو قربانۍ خپلې مخې ته کېدئ، پس د هغې به بیا الله جل شانو تاسو جنت ته داخلئ، پس د هغې به الله جل شانو په تاسو باندې خپل رحم کوي. نو بهرحال دغه ټولې خبرې اترې خپلې مخې ته ایښودل غواړي، او د دغې په برکت باندې بیا ما او تا په دین اسلام باندې صحیح عمل کولی شو چې هلکه زمونږ دونه نیکانو خلکو د دې دین دپاره غټې غټې قربانۍ ورکړې دي، نو په ما باندې څه چل شوی دی، اوس خو قرباني هم نشته دی، او دا چې څه تکلیفونه هم نشته دی د الله په لاره کې، ښه په اسانه باندې ښه په نرمو پستو بسترو باندې په قسم باندې پوهېږي، او دا چې ښه په ګاډو کې ګرځو، خوراکونه راته ښه په ټایم میلاوېږي، بیا هم یو سړی د دین خدمت نشي کولی، نو دا ډېر زیات بدبخته وي. ښه